د نن ورځې هغه تازه او ډیر مهم خبرونه چې تاسو نه دي اورېدلي راځئ له موږ څخه یې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. سهیل شاهین قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین خبر ورکړی دی چې د خپلو بندیانو خوشي کولو برخه کې له ښکېلو خواو سره نن په ویډیوي کانفرانس کې دې پرېکړې ته ورسېدل چې د روانې مارچ میاشتې په 21 به د طالب زندانیانو د خوشي کولو لړۍ رسما پیل شي. شاهین ویلي په یاده ورځ به د بندیانو خوشي کولو پر مهال د زندانیانو د شهرت د تصدیق په موخه د طالبانو یو پلاوی هم په بګرام کې حضور ولري. سرای شهزاده په هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له ډېرېدو سره سم ټاکل شوی د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ په کابل کې د اسعارو د تبادلې تر ټولو ستر مرکز هم وتړل شي. د شهزاده سرای د صرافانو اتحادیې مسؤلین وایي دوی به له سبا ورځې څخه وروسته هیڅ صراف ته په دغه سرای کې د کار اجازه ورنه کړي او د شنبې په ورځ دا سرای د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي په موخه د یو څه مودې لپاره وتړل شي. مالی وزارت د افغانستان د مالی وزارت وایي د پخواني اجرایه ریاست بودیجه چې څه باندې 300 میلیونه افغانۍ کېږي نورو ادارو ته لیږدي. دغه وزارت وایي د دغه ادارې پخوانی کارکوونکی یوازې د هوتي عقب تر شلمې د تنخواه حق لري، خو د راتلونکي لپاره د 900 کارکوونکو برخلیک تر اوسه روښانه نه دی. ایران د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې 14 افغانان د کورونا وایرس له کبله مړه شوي. دغه وزارت ویان رضا باهر ویلي په ایران کې په کورونا وایرس د اخته شوي افغانانو شمیر معلوم نه دی، ځکه چې په ایران کې بیړنی وضعیت ټول شموله نه دی چې دقیقې شمیرې دي ترلاسه شي. هرات د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هرات ولایت کې د کورونا وایرس 22 تازه مثبتې پیښې رامخته شوي دي چې ورسره په ټول افغانستان کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 4 ته رسېدلی. افغان حکومت همداراز اعلان کړی چې سر له چهارشنبې هرات کې به د ورځې لخوا د خلکو پر ګرځېدو بندیز لګېږي. اشرف غني افغان ولسمشر محمد اشرف غني په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د داسې یو حکومت جوړولو ته ژمن دی چې ټول اړخونه پکې ونډه ولري خو له اساسي قانون سره په ټکر کې غوښتنې به ونه مني. ولسمشر غني وایي پخوانی اجرایي رئیس عبدالله د اساسي قانون بدلول غواړي خو دا کار یوازې د اساسي قانون لویه جرګه کولی شي. هلمند د هلمند ولایت ځایي چارواکي وایي دغه پیښه په موسی کلا کې ولسوالۍ کې شوې ده. عمر ځواک وایي ماین د وسلوالو طالبانو له لوري د سړک غاړې ته ځای پر ځای شوی و چې د عامو وګړو پر یو موټر یې چاودنه کړې ده. د په خبره په پیښه کې 2 ماشومان د دوی پلار او 4 کارګر وژل شوي دي. دغه کسان په یو موټر کې موسی کلا ته پر لار وو چې یاده پیښه رامنځته شوه او وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. کرزی د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د سیک لګیږي په عبادت ځای نننی برید په کلکو ټکو غندلی دی. د حامد کرزي د مطبوعاتي دفتر له لوري خپره شوې اعلامیه کې راغلي پخوانی ولسمشر په کابل کې د اهل هنود او سیکانو پر درمسال ترهګریز برید د کلکو ټکو غندي. سرچینه کاږي کرزی د افغانانو وژنه هغه که په هر عنوان او د هر چا له لوري وي ښکاره بشري ضد جنایت او د ټولو اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف عمل بولي. د سرچینې په خبره پخوانی ولسمشر په یاده پیښه کې د وژل شویو کسانو له کورنیو سره په غم کې شریکه ده او د دې غمجنې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د خپلې خواشینۍ او ډاډګیرنې مراتب وړاندې کوي. غني ولسمشر غني په یو ویډیوي پیغام کې ویلي له لسیزو وروسته په افغانستان کې یو داسې سیاسي ډله واک ته رسېدلی چې پر لویو ملي اهدافو د اساسي قانون د چوکاټ کې د واک پر جوړولو او له ټاکنو وروسته پر رامنځته شوي مشرتابه یوه خوله دي. ښاغلی غني ټینګار کړی چې دا ډله کولی شي ولس ته د خدمت بهیر لا ګړندی کړي او دولتي نظام له فساد، تعصب او نورو ستونزو پاک کړي. ملګري ملتونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما په کابل کې د سیک پر عبادت ځایونو نننی برید غندلی دی. د یونما له لوري خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دوی د سیکانو پر معبد د شوي برید له امله خپل ژور خفګان څرګندوي. سرچینه کاږي په یو مذهبي ځای کې د ملکي وګړو وژنه په هیڅ ډول د توجیې وړ نه ده او دوی د دې غمجنې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره په غم کې شریک دي. کورونا د روغتیا نړیوال سازمان دوشنبه اعلان وکړ چې په نړۍ کې د کورونا وایرس وبا په چټکۍ سره نور هم خپریږي. ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې له 3.5 لکو اوښتې دي او کابو 15,000 کسان یې وژلي دي. اخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د کورونا وایرس پر ضد لا پوځ مرسته غوښتې ده.
آلمان د آلماني رسنیو د راپور له مخې دغه هیواد حکومت پریکړه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې وروسته دوی دا پلان لري چې خپل ځواکونه په افغانستان کې کم کړي. آلمان دمګړۍ په افغانستان کې 1400 سرتیر لري چې د هیواد په شمال کې میشت دي او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنې ته ادامه ورکوي. آلمان وایي چې خپل ماموریت ته به د 18 سلنې سرتیرو په کمولو ادامه ورکوي. آلماني حکومت تر دې وړاندې هم ویلي و چې په افغانستان کې به د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. زمیر کابلوف روسیې پر افغانستان د $1 میلیارډ مرستې کمولو غندلې دي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف ویلي هغه لاره چې د امریکا افغانستان د ستونزې د حل لپاره غوره کړې ناسمه ده. د په خبره امریکا د فشار زیاتولو لپاره هڅه کړې ده پر افغانستان $1 میلیارډ مرستې کمې کړي چې دا غیر معقوله لار ده. افغانستان په دې اساسو شرایطو کې لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د په خبره پامپیو د جوړجاړۍ او ستونزې په حل کې ناکام شوی دی نو ځکه یې هڅه وکړه چې پر افغانستان دغه ډول فشار راولي. کابلوف دغه راز له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی او خبره یې هیله لري دغه بهیر به په سمه توګه مدیریت شي او بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری کورونا وایرس امریکا کې په ډېرې چټکۍ د پراختیا په حال کې دی. په دغه هیواد کې د کورونا ناروغۍ چټکې خپرېدو ته په پام د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې ښایي له اروپا وروسته امریکا د دغې ناوړه ناروغۍ پر مرکز بدل شي. که څه هم روغتیایي څېړونکي دا خبره تر وخت مخکې بولي خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تمه لري چې ژر به د کورونا وایرس مخنیوي لپاره اړین او کوټلي اقدامات وکړي. ټرمپ زیاته کړې چې غواړي په څو اونیو کې دننه بیرته خلک خپلو دندو ته ستانه شي. د امریکا د جان هاپکینز پوهنتون د کورونا وایرس د سرچینو مرکز وایي ټوله نړۍ کې پر دغه ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 4,25,493 ته رسېدلی چې 18,946 مړه شوي او 1,08,929 نور بیا تر درملنې وروسته بیرته رغېدلي دي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.